ووډ کې مو ویلي وه تعریف هم په یاد وي چې څه ته ویل کېږي graphical presentation of data پرون هم سمارټ آرټ یا ارګنایزیشن چارټ ویل کنه موږ ویل د یوې ادارې ګرافیکل شکل چې جوړی دی ته سمارټ آرټ یا ارګنایزیشن چارټ وایي چارټ خپله څه شی ده د ګرافیکل پریزنټیشن اف ډیټا کله چې موږ یو ډیټا ګرافیکلی جوړو پرون ما مثال درکو کنه که چېرې موږ یو ډیټا ولرو فلان یو کمپنۍ حساب کتاب ده چې د ورځې څومره خرید و فروش لري کنه نو اوس په میاشتې په اخر کې معلومه وي چې چا ډیر زیات خرید کړی چا ډیر زیات فروش کړی کنه نو که چېرته په عددو کې وي ته ګورې مجبور یو په یو وګورې بیا عدد وګورې چې کوم یو زیات ده کوم یو ټیټ ده کنه نو که چېرته موږ چارټ جوړ کړو ګرافیکلی یې جوړ کړو نو هغه به موږ ته د ګراف د رسم په شکل کې ښیي که د چا لاین جګ وو ګراف یې جګ وو نو موږ وایو چې د زیات خرید فروش کړی او که د چا کم وو هغه کم خرید فروش کړی یا مثلا یو اداره کې تشکیلات جوړوي د مثلا د نوي کال د 2019 تشکیل هم جوړ کړی ده کنه نظر نورو کلو ته تشکیل مثلا یو اداره 10 کاله کېږي 15 کاله کېږي جوړه شوې ده اول کال تشکیل څومره و دویم کال تشکیل څومره و کنه یو چاته تشریح کوي چې د دې ادارې اول کال تشکیل دومره و دویم دومره دریم که په عددو کې وي نو ته مجبور ورته وایي چې دغه ډپارټمنټ په دې کال کې دومره و د دې دومره و کنه اول کې زیات وروسته زیات و دا به یې ورته معلومه وي خو که چېرې چارټ یې جوړ وي په لاینو کې په ګراف کې به شکل کې به ښیي که نه چې په دې کال کې لاین دومره ده په دې کې دومره په دې کې دومره جګ و ټیټ به یې په اسانۍ سره معلومېږي پوه شوې نو دلته هم همداسې که چېرته غواړې چې یو چارټ جوړ کړو مثلا زه یو ټیبل لرم د بعضو کسانو نوم امتحان اخیستی چې مختلفې نمرې اخیستي ته اوس داسې یو ریزلټ کې معلوموي چې چا زیاتې چا په کوم پروګرام کې زیاتې نمرې اخیستي چا په کوم پروګرام کې کمې نمرې اخیستي نو په عددو شاید وخت ونیسي نو څه وکړه صرف همدا انتخاب کړه او دلته راشه ریکمنډډ چارټس ریکمنډ چارټ چې ایکسل ته وایي چې له دې نه کوم چارټ جوړ کړي ښه راځي دی یې درته ریکمنډ کوي کلیک یې کړه ګوره دی وایي چې دغسې چارټ یې جوړ شي ښه ده خو دلته ګوره نور ډیزاینونه هم شته ته کولی شې چې نور پکې انتخاب کړي آل چارټ ته راشه دلته ټول چارټونه لري کوم چې مونږ په وورډ کې مو ویلي وو که نه خو زیات کوم یو استعمالیږي دغه کالم دغه یو کې زیات استعمالیږي ګوره د ریکمنډ کې اول هم دا یو درکړی چې دغه یو کې استعمال کړي نو همدا به استعمال کوو اوکې که ګوره دلته به چارټ جوړ شي چارټ چې هر چېرته ږدې خپل اختیار لري مثلا دغه ځای کې به یې کېږدم نو اوس ګوره چارټ کې به مونږ څو حصې به لرو یو دا چې دغه زمونږ نمرې ښیي اوس په دغه ځای کې چې دا نمرې لیکلي دي ګوره دا له چا نه زیاتې نه دي له سلو نه زیاتې نه دي په دې خاطر یې دلته عدد اخري څو ورکړی سلې ورکړی ده او له څو نه کمې نه دي له صفر نه کمې نه دي که چېرته صفر ګوره که چېرته مونږ منفي عدد ولرو نو بیا دلته هم ورسره اضافه کېږي که مثلا له سلو نه زیات ولرو دغه عدد خپله له سلو نه زیات راځي نو دلته نمرې درته ښیي چې له سلو نه زیاتې نه دي او دلته ګوره د شاګردانو نومونه دي چې علي ولی احمد او خان دلته د پروګرامونو نومونه او هر پروګرام ګوره ځان ته یو رنګ لري چې د وورډ رنګ شین ده د ایکسل زیډ اورنج رنګ ده او د ایکسس چې ده ګرې رنګ ده نو اوس ګوره دغه درې رنګونه هر سټوډنټ لري وینې علیم دا درې رنګه لري ولیم چې یعنې علي دا درې رنګه لري یعنې درې پروګرام یې دي که نه چې دا وورډ ده دا ایکسل ده او دا ایکسس ده کوم یو یې چک ده وورډ او ایکسس مساوي دي څو نمرې دي ګوره دلته له 50 نه جګې دي له شپېتو نه یعنې تقریبا څو راځي 50 راځي که چېرته نمرې دلته زیاته شي دا یو به ورته زیات کړو ګوره لاین به دلته خپله جګ شي نو اوس ګوره دلته به ډېر اسانه معلومېږي چې د علي نمرې په کوم پروګرام کې زیاتې دي وورډ کې زیاتې دي د ولي په کوم کې زیاتې دي د ولي په ایکسس کې زیاتې دي د احمد په وورډ کې او د خان د احسان هم په وورډ کې زیاتې دي نو ګوره دغه د ګرافیکل چې ډېر په اسانه سره د یو ډیټا ګرافیکل شکل چې څوک اسانه سره پوه شي چې چا زیاتې نمرې اخیستي چا کمې نمرې اخیستي دغه شکل ته څه ویل کېږي چارټ ویل کېږي پوه شوې به دی بیا چې کله دا انتخاب کړو ګوره دلته د دې لپاره فارمټ او ډیزاین راځي اول راځو ډیزاین منیو ته ډیزاین منیو کې اول چارټ ایډ چارټ الیمنټس دي ایډ هم اضافه کېدو ته وایي او الیمنټس بعضې عناصر په دې کې اول ایکس ده چې ایکس ګوره دغه نمرو چې موږ ویلې دلته دي دو ته ویل کېږي چې که غواړې راشي یا رانه شي زه هم چې نه دي راځي پرایمري که وایي چې راشي که غواړې چې ورسره عنوان اضافه کړې ټایټل پرایمري کې هوریزنټل دلته به ورسره راځي عنوان
که د غوښتل چې دوته عنوان ورکې او ورټیکل که کلیک کې دلته که د غوښتل چې دوته عنوان ورکې او چارټ ټایټل که خپله غواړئ چې چارټ عنوان ولري کینن کې نه لري اباو کې لري او دا به داسې لږ دوی ورجګ وي وینئ یعنې د عنوان به داخل د چارټ کې وي که یې بدلوي راسن به یې دلته بدلوي مثلا زه دلته لیکمه چې دا څه شی ده سټوډنټ ریزلټ نو له دې ځای نه کولی شي چې چارټ ټایټل بیخي ترې ایسته کړي یا یې راولي بل ډیټا لیبلز که غواړئ چې دغه نمرې د دوی په منځ کې ښکاره شي مثلا دا 55 دی دا هر څه چې وي ورکې ولیکل شي نو بیا ډیټا لیبلز اوس فعلا نن ده نشته که سنټر کلیک کې چېرته به راشي نو پنځو کې به راشي چې دا 90 دي دا 4 کې دا 55 دی انسایډ دا ټول ځایونه دي چې کوم کوم ځایو کې باید راشي چار چېرته موردل او که نن کې بیا نه راځي ډیټا ټیبل دغه ټیبل که غواړئ چې هم دا هم دلته منځ کې ورسره ښکاره شي نو بیا ویت لیجنډس او ویت نو لیجنډس که چېرته نو لیجنډس کې وي دغه ټیبل دلته اضافه کېږي خو دغه رنګونه چې دلته دي دلته ورسره نه راځي بیا او که دا بل کلیک کې بیا دا رنګونه هم ورسره راځي ګوره صرف تفاوت یې څه شی ده چې دغه رنګونه هم دلته ورسره اضافه کېږي او که یې نه غواړئ نه ایرر بارز که غواړئ چې ایرر بارز ورسره اضافه کړي ګریډ لاینز که غواړئ چې ګریډ لاینز ورسره اضافه کړي مثلا زه غواړم چې یو ګریډ لاین اضافه کړم ورسره ګوره لاینونه داسې موږ لرو داسې هم لرو ورټیکل او هوریزنټل داسې تقریبا ډېر دي او داسې کم دي نو دلته هم کم زیات کولی شي هم یې بیخي ایسته کولی شي ګوره ګریډ لاینز ته راشه مثلا زه وایم چې دا یې بېرته راکم کړه ګوره اوس دا ترې ایسته شوه صرف دا پاتې شو که نه هو دا ټول ګریډ لاینز دي چې کوم ګریډ لاینز راشي کوم ګریډ لاینز پاتې شي لږ دې زیات شي لږ دې دا یې ګریډ لاینز شو ورټیکل هم ورسره ډېر راغلي وینئ هم هوریزنټل هم ورټیکل او بل پکې لیجنډس ده چې لیجنډس دغو ته وایي اوس دا چېرته ده فعلا لاندې دي کیدای شي دې څنګ ته یې راولئ دې څنګ ته یې بوځئ بره یې بوځئ دا یې ګوره ځایونه دي رایټ کې وي ټاپ کې وي رایټ ټاپ لیفټ او بټن او نن چې څه ښکاره نه کړي او ټرینډ لاین که غواړئ چې یو لاین ورسره اضافه کړي فار مثال زه هم یو لینیر لاین د چا د نمرو سره د ورډ نه د ایکسل سره اضافه اوکې دلته به یو لاین ور اضافه کړي چې ښیي چې د ایکسل نمرې دلته کمې دي او وروسته څنګه شوي دي زیاتې شوي دي ایکسل نمرې دلته به یې کمې کړو دلته به یې زیاتې کړو دا به لږ نور هم ور چا لاین ښه ښکاره شي وینې دلته نمرې کمې دي وروسته زیاتې شي پوه شوې دا شو په ډیزاین کې ایلیمنټس بل د کویک لیاوټ د کې بیا ډیزاین نه دي لیاوټ وینئ قواره یا شکل ته وایي که نه ته مختلف اشکال لري که غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ هم ترې استفاده کولی شئ کلرز که غواړئ چې چینج کړئ رنګونه ټول رنګونه به وینئ چینجوي او سټایل که غواړئ چینج کړئ دلته کولی شئ سټایل یې چینج کړئ هر سټایل چې ورکوئ بل سویچ رو اینډ کالم ډیټا او اول سلیکټ ډیټا سلیکټ ډیټا که چېرته دلته موږ کوم بل سټوډنټ ور اضافه کړو مثلا ما فیصل ور اضافه کړو دلته مې نمرې هم ورکړئ اوس فیصل دلته چارټ ته راغلی نه ده راغلی که دې ور اضافه کوو ګوره چې دا کلیک دا منطقه ټوله دا کومه چې د چارټ مربوط ته وینې انتخابېږي چې کومه نه وي هغه نه انتخابېږي نو که دې دا ور اضافه کوو بیا به راځي ډیزاین ته او سلیکټ ډیټا به کلیک کړې سلیکټ ډیټا کې دغه نشان به کلیک کړې دا منطقه به بیا سلیکټ کړي ټوله بېرته دا ځای کلیک کړه اوکې کړه اوس به هغه هم ور اضافه شوی وي فیصل به هم ور اضافه شوی وي نو دا سلیکټ ډیټا شوه له دې ځای نه هم ګوره همدا ټیبل بېرته کولی شي چې ته چینج کړې سویچ چې نومونه دلته راشي پروګرامونه دلته راشي او په هغه کې هم کولی شي سلیکټ ډیټا کې هم کولی شي سلیکټ ډیټا چې کلیک کړي ګوره دلته سویچ رو اینډ کالم کلیک کړي بېرته بدلېږي ګوره چې دا رقم یې دلته د پروګرامونو معنی دي همدلته ده شاګردانو اوس ګوره د ورډ دا رنګ ده نو وینې دا سټوډنټ درې رنګه لري که نه که چېرته سویچ کو بیا به څه وشي دلته به د پروګرامونو نومونه راشي او دلته به د شاګردانو اوس ګوره د علي رنګ شین ده نو هر پروګرام کې موږ شین رنګ لرو چې هغه د چا ده د علي ده چې ګوره په ورډ کې زیات ده ایکسل کې کم ده په ایکسس کې بیا هم له دې نه زیات ده پوه شوې که هم ډیټا چینجول له دې ځای نه چینجولی شي او که یې ټایپ چینجوې له دې ځای نه کولی شي چې ټایپ یې چینج کړي لکه اول کې چې موږ ویلي وو که نه مثلا زه وایم چې دغه شکل اختیار کړي بیا به دا شکل اختیار کړي خو دا مختلف اشکال مختلفو ځایو کې استعمالولی شئ که چېرته هم ډیټا داسې کمه وه صرف د یوه کالم وه د دوو کالمو وه نو بیا کیدای شي له دغه نورو نه استفاده وکړئ مثلا دغو ټایپونو نه زیات استفاده وکړئ او که داسې ډېره مغلقه ډیټا وه بیا همیشه له دغه کالم نه استفاده کوئ چې ډېره ډیټا وي پکې پوه شوئ
موو چارت که غواړئ چې بل شیټ ته واړئ، مثلا زه هم نوي شیټ ته یې واړوم، که چېرته نوی شیټ ولرم نوی شیټ خپله د نوی شیټ د چارت په نوم جوړ شي. اوکې که ګوره بیخي نوی شیټ به راشي د څه په نوم؟ د چارت په نوم. د هغه چارت به له دې ځای نه واخلي بیخي به یې هلته انتقال کړي. یا بیرته موو زه وایم چې نه بیرته د آبجکټ غوندې، آبجکټ مطلب یو شکل غوندې عکس غوندې که نه، کوم شیټ ته بیرته راشي؟ شیټ 1 ته دې راشي. نو بیا به بیرته د شکل غوندې شیټ 1 ته راشي. پوه شوئ په ډیزاین باندې؟ فارمټ یې خپله وګورئ. فارمټ لکه پرون چې موږ د شکلو لپاره وویلې هماسې ده. که غواړئ چې مثلا د بعضې فارمټونه یې ورته چینج کړئ، بعضې سټایلونه یې ورته چینج کړئ، له ډیزاین یې چینجوای شي، دا خپله در سره وګورئ. پوه شوئ؟ ښه بیرته به راشو انسرټ ته، دا به کلیک کوم. ګوره دا ریکمنډ چارټ و چې ایکسل درته ویلې چې څه رقم چارټ جوړ کړه. دلته دا نور چارټونه هم شته، کولی شئ چې ته له دونه جوړ کړې، لکه څنګه چې موږ چارټ ټایپ و، دا ګوره چارټ ټایپ دی. مثلا زه غواړم چې دا یو جوړ شي، وینې هر یو چې جوړی، یا دغه نه یې جوړ کړې، یا دغه نه جوړ کړې، دا ټول دي. هر یو نه چې جوړی په خط کلیک یې کړه، لکه څنګه چې ګوره موږ دلته انتخابول که نه، دا دلته هم تیار شته، له دو ځایونه هم اخیستی شي چې کوم یو جوړ شي. مثلا ته وایې چې دغه یو دې جوړ شي، دا کلیک یې کړه، هغه یو به جوړ شي. پوه شوئ په دې؟ په دو. بل دا پیوټ چارټ. پیوټ چارټ به له دغه پیوټ ټیبل سره ووایو، دا موضوع به سبا ته له خیره ووایو. بل د 3D ماپ. 3D ماپ، اوپن 3D ماپ دا هغه وخت کار کوي چې زموږ سره هغه وي د ګوره دلته لیکلي اوپن 3D maps to create one be sure your workbook has geographic data، یعنې د ملکو نقشې غوندې نومونه او دا شیان ولري، په هغه صورت کې دې نه استفاده کولی شئ. چې نه وي بیا اوس چې کلیک کوم کې ایکسل هنګ کېږي، نه راځي. دا بیا خپله در سره وګورئ چې کله جیوګرافیک رسامي شکل غوندې د ملکو نومونه ولري او نقشې غوندې ولري، په هغه صورت کې دې نه استفاده کولی شئ. چې انټرنیټ وي هم انټرنیټ هم بیا اخیستی شو. بل د سپارک لاین. که غواړئ چې سپارک لاین ور اضافه کړئ، سپارک لاین څه ته وایي؟ ګوره دا څنګه چې موږ چارټ درلوده که نه، که زه غواړم چې دغه نمرې ټولې په دغه یوه کالم کې د چارټ ګراف غوندې راته ښکاره کړي، نو بیا به څه نه استفاده کوئ؟ سپارک لاین نه استفاده کوئ. دا یې درې واړه ډیزاینونه دي. اول به راشو دا لاین به کلیک کړو چې لاین نه راشي. ګوره دلته راځي ډیټا رینج، د کومې ډیټا نه غواړئ جوړې کړې. نو په دې کې کوشش وکړئ چې صرف اعداد ور وښوئ، نومونه ور ونه ښیاست. مثلا زه وایم چې له دغه نه دې جوړ شي، کلیک یې کړه. چیرته جوړ شي؟ لوکیشن رینج، لوکیشن ورته وښیه. لوکیشن همیشه یو کالم ورته ښیاست، خو د دغه رو مطابق. اوس ګوره موږ دلته څو رو لرو، یو کالم مثلا زه وایم چې دغه ځای کې ګوره همدغه ډیټا مې انتخاب کړی، د همدغه رو په اندازه ورته ځای انتخاب کړه، بیرته یې کلیک کړه، اوکې کړه. ګوره دلته به راشي، دا به لږ زیات کړو. ګوره دلته نمرې درته ښیي چې دا نمرې جګې دي، بیا کمې شوي، بیا کمې شوي. ګوره دلته لاین څه رقم ده؟ د لاین سر اول جګ ده، بیا راټیټ شوی، بیا بیرته تقریبا لږ جګ شوی، چې دغه درې نمرې درته ښیي چې دا نمرې اول لږ جګې دي، اول زیاتې دي، بیا لږ کمې دي، بیا بیرته لږ جګ شوي. اوس ګوره دا لاین چې بیا ده، وینې اول نمرې جګې دي، بیا هم تقریبا جګې دي، په درېیم کې څنګه شوي؟ ټیټې شوي دي. دغه ته سپارک لاین وایي چې د دغو ډیټا په دې کې چې کله زیات کمې کېږي دلته بیرته درته ښیي. اوس مثلا زه دا نمرې کمې کړم، شلې کړم، ګوره څنګه شو. اوس په اول کې کم شو، په آخر کې زیات شو، وینې مسلسل داسې زیات شوی. دغه ته سپارک لاین وایي. دا نور ډیزاینونه دي، که غواړئ چې دا نور نه استفاده وکړئ هم. اوس ګوره انسرټ سپارک لاین کالم، اول رینج ورته وښیه چې دغه ډیټا ده، کلیک یې کړه، بیا له دې ځای نه ځای ورته ښیه، ځای مې تیار سلیکټ کړی، کلیک یې کړه، اوکې کړه. اوس به ګوره د کالم په شکلو کې درته وښیي، لکه څنګه چې چارټ هلته و که نه. اوس به ډېر اسانه معلومېږي چې اول کې نمرې کمې دي، دویم کې لږ زیاتې دي، درېیم کې ډېر دي، وینې. بیا دا هم داسې ګوره اول کې زیاتې دي، بیا منځ کې کمې شوي دي، درېیم کې زیاتې. دغه ته سپارک لاین وایي. پوه شوئ په دې باندې؟ دا درېیم یو قسم ده، بیا انتخاب کوئ. بیا ګوره دې سره هم یو منیو راځي چې د څه په نوم ده؟ ډیزاین په نوم ده. که غواړئ چې تغیرات پکې راولئ، سلیکټ یې کړه، دلته راشه اول ایډیټ ډیټا. که غواړئ چې ډیټا ور اضافه او کمه کړې، له دې ځای نه کم او زیاته کولی شئ. مثلا که دلته ډیټا اضافه شي، نور کسان هم ور اضافه کړي، نو بیا به یې له دې ځای نه کسان ور اچوي، له دې ځای نه به ځای ورته انتخابوئ. سنګل ډیټا که د یو نفر انتخاب کړی، مثلا دغه یو دی انتخاب کړی ده، که غواړئ چې تغیرات پکې راشي، کلیک یې کړه. ګوره دا ځای مثلا ځای ور اضافه کړئ، نورې نمرې زیاته یې کمه یې زه همدغه نه دې راشي، اوکې که اوس به ګوره 2 شي، بیرته ور اضافه کړئ. نو له دې ځای نه ایډیټ ډیټا کولی شئ، له دې ځای نه بیرته سټایل چینجولی شئ چې کوم سټایل باید واخلئ، لکه هغه اول کې چې و. دلته ګوره های پوینټس، زیاتې نمرې، که چېرې دا کلیک یې
نو بیا ګوره داسې نقطې به پیدا شي صرف د چا سره د کومې نمرې چې زیاتې دي د هغو سره چې یعنې په اسانه معلوم شي چې دا نمره دلته زیاته ده دلته زیاته ده دلته زیاته ده دلته زیاته ده یا لو پوینټس کمې نمرې ګوره دلته نمره کمه ده د دې دلته یعنې منځ کې کمه ده که نه د دې په آخر کې کمه ده د دې او د دې په اول کې کمه ده نو دغه نقطې هغه کمې نمرې چې دي هغو سره به داسې نقطې کېږدي نیګیټیو پوینټس که چېرې منفي عدد وي منفي عدد په ټیبل کې نه لرو که چېرته ولرو مثلا دا به وي منفي شل نو ګوره اوس صرف یې دلته نقطه شته په دې مطلب چې دلته منفي عدد شته او بل دا فرست پوینټ اوله نمرې اوله یې دغه دي که نه ټولو نو ټولو سره راغلي لاست پوینټ آخري او مارکرز هم ورسره د منځ والا ورسره اضافه کوي له دې ځای نه بیا سټایلونه چینجوای شي او له دې ځای نه یې رنګونه چینجوای شي بیا یې درسره وګورئ ګروپ آن ګروپ مو هم ویلي پوه شوئ په سپارکس لاین باندې فلټر به سبا ته له خیره پرېږدو نن به همدومره